مخکې د تخلص ویلې او وروسته د بیا نامه واخیسته. او داسې څنګه کوو ښه خو وایه ستاسو همکاران ښه دي؟ ډېره مننه ډېره مننه. زموږ ټول همکاران ښه دي. ستا روغتیا ستا د ملګرو ستا د دوستانو او همکارانو روغتیا غواړو. مهرباني وکړه څه ډالۍ دې راوړې ده ادبي ډېرې ته نو ستا ډالۍ ته غوږ پاتې کېږو. یو شعر راسره شته 2 شعرونه راسره شته او هغه د اغانور دلسوز د یو ډېر تکړه شاعر دی زما ستاسو د افغانستان او په نیمروز ولایت کې اوسېږي. د هغه یو شعر راسره 2 شعر راسره دي خو اول د یو شعر درته وایم د وطن شعر دی او بیا د بل درته وایم. بس مهرباني موږ ورته غوږ کړو. تاسو اجازه بس په مینه موږ ورته غوږ کړو. مهرباني. چې د لیري او نږدې دي جګ جګ غرونه چې د لیري او نږدې دي جګ جګ غرونه په دا هر غره کې د جنگ دي سنګرونه خدایه ته مې سمسور دا ګران وطن کې خدایه ته مې سمسور دا ګران وطن کړې زه دلسوز اغانور تل کړم فریادونه جنت جنت وطن مې سره اور کې کبابېږي غمونه دي غمونه ښه ځوانان شهیدانېږي جنت جنت وطن مې سره اور کې کبابېږي غمونه دي غمونه ښه ځوانان شهیدانېږي راغلی دی خزان مظلوم هیواد مو کنډواله سو شروع دي بمبارونه غم زموږ پر کور میلمه سو راغلی دی خزان مظلوم هیواد مې کنډواله سو شروع دي بمبارونه غم زموږ پر کور میلمه سو هر ځای مو دي هر کور کې ښکلې ناوې دي کونډېږي غمونه دي غمونه ښه ځوانان شهیدانېږي دا کور د غیرتمندو افغانانو د یاغیاره کلاس فلاس کې یو کو موږ به تل وي پایداره دا کور د غیرتمندو افغانانو د یاغیاره کلاس فلاس کې یو کو موږ به تل وي پایداره دشمن مو پېژندلی انشاءالله ژر به ختمېږي غمونه دي غمونه ښه ځوانان شهیدانېږي غله مو تښتولي سرتیره باتران لرو قربان شنې درې سملوی غرو کې ښه بازان لرو غله مو تښتولي سرتیره باتران لرو قربان شنې درې سملوی غرو کې ښه بازان لرو قلم د اغانورې په صفت باندې چلیږي غمونه دي غمونه ښه ځوانان شهیدانېږي. یو دانه او که تاسو اجازه وسي یو بل شعر به هم درته وایم هم د وطن په هکله دی د وطن دی هم د دلسوز صاحب اغانور شعر دی. مهرباني. وایي په سلګو جاړې یتیمان هر وخت غمونه کوي په سلګو جاړې یتیمان هر وخت غمونه کوي پلار یې شهید سو په بمبارو کې فریادونه کوي ژوند دې تېرېږي په غمو کې دا د چا د لاسه ژوند دې تېرېږي په غمو کې دا د چا د لاسه خدایه تر څو به ظالمان پر موږ ظلمونه کوي که دې بارېږي د خوارانو د خپل کلي څخه که دې بارېږي د خوارانو د خپل کلي څخه پردي ښارو کې د وطن ډېر ارمانونه کوي درس و تعلیم سو راڅخه ته ماشومان جړېږي درس و تعلیم سو راڅخه ته ماشومان جړېږي سبق یې نسته د پردیو خدمتونه کوي خدایه و درته دې ګډېږم د رحمت په تمه خدایه و درته دې ګډېږم د رحمت په تمه زما دلسوز اغانور زړګی دردونه کوي. تشکر تاسو څخه یو جهان مننه ډېره مننه. بس ډېر ښکلی شعر و له احساس نه مو یوه نړۍ مننه په دې کې ښکلی احساس و او د وطن مینه وه د وطن احساس پکې و زما ضمیر لا څلوېښتۍ کې ازادي غوښتله زما ضمیر لا څلوېښتۍ کې ازادي غوښتله مور به تړلم په سوزنۍ ما به په چیغو ژړل او بیا وایي چې شمس الدین مجروح صاحب وایي چې ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مکه ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مکه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. خوشحال بابا وایي چې لا په خوب کې په لړزه پرېوځي له کټه چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ شي. السلام علیکم ادبي درې ته ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ څوک له کوم حمید خان افغانیار دوبۍ څخه. افغانیار صاحب ستړی مه شي له دوبۍ نه ادبي درې ته مهرباني وکړئ څه ډالۍ مو راوړې ده ادبي درې ته.
ما خو یو دفعه دا وایي مسافري ځواني مرګي ده، مسافري ځواني مرګي ده، باران به ووري څوک به ځای نه درکوي نه. او اړیکه دې راماته شوه. بس زما هم یوه ټپه در واخله وایي چې مسافري لویه خواري ده، باران به ووري څوک به ځای نه ورکوي نه. او بیا وایي چې مسافر مه وژنې خاونده، مسافر مه وژنې خاونده، چېرته به یې خویندې د دیدن په تمه وینه. او د مسافر یار ځنکدن دی، د مسافر یار ځنکدن دی، مخې وطن ته کوي چې ساه یې وخیږي نه. نو په همدې هیله چې ټول مسافر راستانه شئ. تا یوه لنډۍ وویله او ما درته 4 لنډۍ ویلې، هیله چې قبولې کړې مې وي. دغه بله اړیکه راخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ستړي مه شئ، ادبي درې ته څه مو راوړي دي؟ نوم مبارک مو راته ووایئ چې له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ زما نوم احمد نه غزني نه درسره خبرې کوم. احمد وروره ستړی مه شي له غزني نه. خیرت ورور جوړې. ډېره مننه. موږ روغ جوړ یو، ستا روغتیا زموږ هیله ده. څه ډالۍ مو راوړې ده، څه مو راوړي دي نن خپرونې ته؟ خپرونې ته خو یو شعر ده او یو پیشنهاد ده. بس پیشنهاد دې هم په سترګو او شعر دې هم په مینه واورو. اول کوم درته پیشنهاد که شعر؟ اول دې دا پیشنهاد ووایه، وروسته به که دا پیشنهاد لږ ډېر تریخي شعر وي، لږه زموږ د خولې مزه ښه کړي. دا پیشنهاد درته اول ځکه وایم چې پروګرام هم ډېر ښکلی ده، خو ډېر ناوخته ده او په دې وخت کې نیم افغانستان دی د علم له مانه. ښه بس چې یو ته راسره یې، خو دا ټول افغانستان باندې مجرا ده. بس یوه خبره ته وکړم احمد وروره، خبره دا ده چې زموږ